له ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون قدرمنو لیدونکو او ګرانو اوریدونکو سلام او درناوی پیرزوینه په کابل کې به د کابل په زړه کې دلته مو د هېواد د یو ملي شخصیت او ملي چارو کارکوونکي او متخصص او هېواد پالونکي دوست او ورور سره جناب آشنا صاحب سره دلته ولیدل لاندې خبرې به ورسره وکړو د دوی د کارونو دوی خو په استرالیا کې ډېر فعال دي اوس وګورو چې په کابل کې به څه کوي آشنا صاحب ستړي به شي جوړ په خیر سال صحت مو ښه ده خیریت جوړ خاستې همچنان زه خوشحاله جناب آشنا صاحب اوله خو دغه کومې هڅې چې تاسو په استرالیا کې درلودې هغه تر اوسه هم شته ده په کې په کومه برخه په استرالیا کې خو تاته معلومه ده چې د موږ راتللی لکه غونډه ده استقلال او په هره برخه کې هلته موږ هم د ځوانانو په برخه کې هم د مزدورو په برخه کې هم د ښځو د مهاجرینو په برخه کې په هره برخه کې موږ هلته کومکونه لرو او کومکونه کوو او د افغانانو په خدمت کې هلته شپه ورځ ډېر اعلی عمدتاً هلته ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې متمرکز دي او تاسو ته معلومه ده زموږ زیاتره دغه کسان چې نوي استرالیا ته راځي د هغوی سره کومک کوو همدارنګه موږ د کلچر په اړه باندې د افغانانو په دې خاطر سره چې د خپل کلچر وساتو ژبه وساتو عنعنات وساتو پروګرامونه لرو غونډې لرو چې د هر اختر په اړه او د استقلال په اړه همدارنګه د نوي کال په اړه باندې غټې غټې غونډې جوړوو همدارنګه دغه افغانان چې هلته راغلي دي هغوی ته موږ د استرالیا ژوند په مختلفو برخو کې معرفي کوو هغه ته بعضې داسې انفارمیشن سیشن چې ورته وایي یعنې ورکشاپ یا داسې غونډې ورته جوړوو چې دوی وکولی سي نور خلک ورته راغواړو مثلا د دغه په اړه باندې د ژوند په اړه باندې مثلا د لیګل یا د قانون په اړه باندې د مثلا د صحت په اړه باندې د مکتبونو په اړه باندې د ژبې په اړه باندې د نور مختلفو اړخو کې چې دا خلک ضرورت لري چې نوي راغلي دي هلته بلد نه دي موږ دا پروګرامونه ورسره لرو همدارنګه د سپورټ د ځوانانو د سپورټ هلته موږ کلب هم لرو د افغانانو د ځوانانو دپاره د زما ورور استاد فیض الله هلته دوی ته ټرینینګ ورکوي هره په هفته کې دوې درې ورځې ډېر ځوانان هلته راټولوي او دوی ته د ساکر فوټبال او دوی د فوټبال ټیم هلته په ملبورن کې استرالیا کې ډېر مشهور هم دی او په نورو برخه کې هم د موزیک په اړه نور برخه کې هم قدرمن دوستان یو مطلب مې غوښته تاسو سره شریک کړم هغه دا ده چې د ښاغلي دور محمد آشنا ټوله کورنۍ په دغه وروستیو 50 کالو کې چې زه شاهد یم د قندهار نه نیولې له لوی قندهار نه بیا تر کابل او کابل هم د باندې چې تللي دي دوی په دغه فرهنګي او ملي چارو کې ډېر سخت مصروف ول دا ورونه مخصوصا په تېره بیا چا اوس به راسو یوې بلې مسلې ته چې همدا لحظه زما په ذهن کې د ښکلا په نوم تاسو کوم انجمن یا یو حرکت دی چې دا څه شي دی ما ته یو لنډ معلومات راکړئ اول زه منتظر دې ته وایم چې ته زما دا سوال وکړې چې دلته کابل کې څه کوې نو هغه خو به راځي نو دغه لاره مې درته جوړه کړه نو هغه د ښکلا لاره بیا وروسته ده موږ زه خو د بهر میشتو افغانانو نړیوالې شورا مشرتوب ما پر غاړه دي همدارنګه د افغانستان د بیا رغونې د ملي او نړیوال لوی بنسټ چې هغه زیاتره په هغو مشرتوب ما پر غاړه دي نو موږ دغه وخت چې مو واورېدله دا د ملل متحد راپور نشري یاره بس چې په افغانستان کې 20 میلیونه خلک تر بد حالت لاندې د هغو 15 میلیونه کوچنیان په بد حالت کې نو دا زموږ شورا غونډه وکړله چې موږ باید په دغه حالت کې چې خلک د ډېر بد حالت سره مخامخ دي سره د بیکاري و دې سره زموږ شورا بهر میشتو افغانانو په دغه اړه باندې څه کومک کوي بالاخره تصمیم ونیول شو چې موږ د شورا رهبري باید کابل ته ولاړ شو کابل ته ولاړ شو نو په دې حساب کابل ته راغلو چې موږ وکولی شو په دوو برخو کار وکړو یو په د خیره کار وکړو چې موږ په خیره کارونه کولی شو او بل د اقتصاد د پیشرفت په اړه باندې د اقتصاد د پیشرفت په اړه باندې موږ بعضې شرکتونه زموږ په شورا کې تکړه یو ځوان دی
ډاکټر اعظمي د زموږ د شورا د بورډ غړی دی د بعضې پروژې درلودلې بیا موږ د تشویق کړي په 12 برخو کې دا پروژې دلته راغلې خو هغه بس ډېر موږ دي د هغه په راتلونکي کې هغه موږ د خیره برخه موږ غواړو چې دغه کسان چې اوس په کابل کې شاید تاسو لیدلي چې خپل هم بیکاره دي معاینه هم بیکاره ده لور هم بیکاره دی زوی هم بیکاره دی ټول خارج کې څوک نه لري په واقعیت کې د خلکو وضعیت ډېر خراب نو موږ د خیریه موسسې د لارې غواړو د زموږ شورا په دا اوس کې مو د اورې په استرالیا کې د یو ان پروفیټ شرکت په نامه یعنې چې ګټه نشي کولی دا شرکت په نامه راجستر کړو چې موږ وکړې خیریه کومکونه دلته وکړو نو په دې حساب موږ دلته رالو چې مو کتله باید موږ دلته د دې ځای د قوانینو پر اساس کار یا بغیر د هغې موږ ته اجازه نه راکړه یا خیریه موسسه لکه تاسو نوم واخیستئ د ښکلا په نامه خیریه موسسه هم په دې خاطر په وزارت عدلیه کې په ډېر زحمت سره راجستر کړی نو د هغې موسسې د لارې بیا موږ دلته دا خیریه سره کوو چې زموږ د شورا سره ارتباط ولري بیا موږ چې کوم کومکونه د خلکو څخه خو یا د دولتونو څخه په دې سره د خیریه موسسې ته راانتقالوو دا خیریه موسسه به اوس عاجل ضرورت د خلکو په خاص ډول ښځې او د ښځو ته د خیاطۍ یو کورس یو څو شل ښځې دي چې د آماده دي دوی د خیاطۍ کورس ځوانانو ته همداسې کورسونه د تعلیم په برخه کې نورو ته چې موږ وکولی شو په دغه حالت کې حد اقل په ټولو ولایتو کې دا یوازې په کابل کې نه حد اقل د خلکو لپاره یو مرجع پیدا کړو چې معاش دوی ژوندي پاتې شي واقعا که څوک احساس په بهر کې لري د افغانانو په دغه وخت کې راځي چې د خپل وطن لپاره د خپل وطن لپاره او د غریبانو لپاره کار وکړي زموږ خلک داسې لکه داسې چې اوس د خپل ځان احساس کوي موږ ما او تا دلته مامورینو که چیرې دغه نه وای په حساب موږ احساس کوو چې معاش مو نه درلودلی قانوني معاش نه درلودلی لرې معاش نه درلودلی ډېر معاش نه درلودلی او هېڅ مرجع هم نه درلودلی خارج موږ به څه کولی او دلته خیرات هم اجازه نه په دې خاطر موږ غواړو دا خلکو ته کار جناب اشنا صاحب په دغه پروسه کې چې دلته په کابل کې تاسو یاستئ له مقامات سره کومه خاصه ستونزه خو نه وه موږ ستونزې موږ دا چې زموږ پروګرام پنچا پرهارونه لري موږ پروګرام خاص د افغانانو لپاره دی او د افغانانو لپاره مخکې دا کوم ستونزه موږ د هېچا په چې دلته دا خبر ده چې د افغان سره کومک کوي هېڅوک ستونزه نه درته جوړوي کومه ستونزه موږ نه دلته امنیت دی په ټول افغانستان کې موږ چې هر ځای ځو کوم خبره نشته پرې ګرځو دا ټول ما پېژني زه څوک وم څوک یم هېڅ کوم خطر نه احساسوو همدغه غټ غنیمت دی زموږ لپاره چې موږ وکولی چې د خلکو ته مرسته ډېره زیاته مننه جناب اشنا صاحب کور مو ودان ژوندي اوسئ ژوندي مو اوسئ قدرمنو دوستانو زه ډېر خوشحاله یم چې دلته مو اشنا صاحب یو له هغو فعالینو نه دی چې تل د ټولنیزو چارو لپاره او ملي مسایلو کې کوبک او مرسته کړې ده که دننه وتلي او که د باندې ډېره زیاته مننه صاحب قدرمنو دوستانو تر بلې خپرونې تاسو په لوی خدای سپارم